د مینې قرباني لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. حامد چې د پوهنتون د دورې ټولګیوال مې و، ډېر چالاکه، ښکلې او جذابه نوراني څېره، نسبتاً مناسبه ونه، د تورو اوږدو ویښتو خاوند چې په پوهنتون کې یې ساری نه درلوده. په ملګرتیا کې ان له خپله سره هم تیر و. د وخت په تېرېدو سره مو اشنایي او ملګرتیا ان تر دې حده زیاته شوه چې د خولې مړۍ مو سره شریکه وه. یوه دقیقه مو هم له یو بل جلاوالی نه شو زغملی. کومه شیبه به چې دواړه څنګ په څنګ وو، نو په موږ به خاص لکه د اختر خوشحاله شیبې تېرېدلې. زموږ د دواړو د زړونو راز او نیاز بیخي سره شریک وو. په ټولګي کې ټول 50 زده کوونکي وو، لسې هلکان او باقي پاتې نجونې وې. په ټول پوهنتون کې دا یوازینی پوهنځی وه چې په دومره پراخه پیمانه نجونې درلودې. په ټولګي کې مو هر رقم نجونې موجودې وې، څه له ولایاتو راغلې او څه هم د مرکز وې، څه یې ارام طبیعت او څه یې شوخې وې چې د ټولګي ښکلا یې لا څو چنده کړې وه. د نجونو له جملې یوه ډېره شوخه، ټوکي، د جګې او دنګې ونې او هسکې غاړې څښتنه، شنې سترګې، ګلابي شونډې، دنګه پوزه، طلایي اوږدو نرمو ویښتانو خاونده. نوم یې هم لکه د دې د شوخیو او ښکلاګانو په څېر هوسۍ و. نور چې څومره تعریف او ستاینه یې وشي بیا به هم کمه وي. په لنډ ډول یې که ووایم او له مبالغې پرته خاص لکه خاپیرۍ چې زما په شمول یې د ټولو ټولګیوالو زړونه وړي او خوبونه یې تختولي وو. یو څه مغروره وه، له خپلو ټولګیوالو پرته یې ان په چا سلام هم نه اچاوه. ورځې همداسې تېرېدې. یو څه وخت وروسته د 2 ورځو لپاره ټولګي ته حاضره نه شوه. 2 ورځې داسې تېرې شوې لکه په یو ځای کې چې ماتم وي. هر لور ته خاموشي خپره وه. د درسونو هم هیڅ کومه مزه نه وه. ټول ټولګیوال پریشانه وو. سوریا چې د هوسۍ سره به تل تر تله یو ځای ګرځېدله او د دواړو یو له بل سره دومره مینه درلوده لکه زما او د حامد ترمنځ. زه هم د ټولګي نماینده وم. په اوله ورځ مې ورته د حاضرۍ خانې سپینې پرېښودې. 2مه ورځ بیا سهار لږ څه وختي مهال ټولګي ته راغلم چې وګورم هوسۍ نن راغلی او که نه، چې ترې وپوښتم ولې غیر حاضره وې. خو بیا هم د پرون په څېر ناهیلې شوم. د سوریا څنګ ته لاړم. له هغې مې د هوسۍ په اړه وپوښتل، ولې هغې هم زما په شان ناخبره وه. پرته له اندېښنې ورته نور څه نه و ورپاتې. له سوریا څخه مې د هوسۍ د ټلیفون شمیره واخیسته. د هر ځل اړیکې نیولو سره پرته له دې چې کومه شمیره چې تاسو غواړئ ورسره اړیکه ټینګه کړئ د اوس مهال لپاره ګل او یا هم د ساحې څخه وتلې ده. مهرباني وکړئ وروسته اړیکه ټینګه کړئ. نور هیڅ په لاس نه راتلل. نن ورځ بیا لکه د پرون په څېر له غمونو او اندېښنو ډکه تېره شوه. رخصت شو او موږ هم د لیلې په لور لاړو. د خپل ګران ملګري حامد رنګ ته مې چې کتل، د هغې په څېره کې هم خفګان او اندېښنه له ورایه ښکارېده. غوښتل مې چې د هوسۍ په اړه ترې وپوښتم، خو هغه وړاندې له ما څخه د هوسۍ په اړه پوښتنه وکړه. ما هم د خپلې بېوسۍ ځواب ورکړ. هره شیبه مې د هوسۍ په موبایل هڅه کوله، خو پرله پسې په دې ونه توانېدم چې اړیکه ټینګه شي. لږه شیبه وروسته د حامد وضعیت ګورم په خرابېدو شو. د علت پوښتنه مې ځینې وکړه، خو ځواب یې را نه کړ. زه نه وم خبر چې حامد هم له ما سرسخته په هوسۍ باندې مین دی. د حامد وضعیت بیخي خراب شو. په بیړه مې روغتون ته ورساوه. د ډاکټرانو د معاینه کولو وروسته معلومه شوه چې ډېره اندېښنه کوي. د همدې اندېښنې له امله یې وضعیت تر دې حده رسېدلی دی. 15 ساعته ډاکټرانو د آرام درمل ورکړل. وروسته بیداره شو. له بیدارېدو سره سم له وارې یې د هوسۍ اوازونه له خولې ووتل. هغه وخت پوه شوم چې حامد هم په هوسۍ مین شوی دی. ما هم له مجبورۍ اوښکې تویې کړې. همدغه شیبه مې موبایل په کړنګېدو شو. پرته له ځنډه مې د اوکې تڼۍ کېږاږله. د هلو سلام په اورېدلو سم له واره پوه شوم چې سوریا ده. روغبړ مو سره وکړ او د هوسۍ په اړه یې ډاډ راکړ چې هوسۍ بیخي ښه ده. سم له وارې مې ګران ملګري حامد ته وویل، هوسۍ بیخي ښه ده، سبا ته له خیره پوهنتون ته راځي. د دې خبرې په اورېدو حامد زر را ولاړ شو. په تندي یې ښکل کړم او ویې ویل، رښتیا وایې؟ ما هم د سر په خوځولو د هو ځواب ورکړ. زر یې خدای ته شکر سجده وویسته او له ما یې هم ځانګړې مننه وکړه. شپه ناوخته وه. دواړه خپلو ځایونو ته لاړو. 12 شپه مې سوچونو کې په ویښه تېره کړه. هیڅ خوب نه راته.
په همدې فکرونو کې شوم چې څه باید وکړم. دلته ډیر سخت امتحان کې پریوتم چې مینه انتخاب کړم او یا هم د حامد ملګرتیا. خو له ډیرو سوچونو وروسته مې دا پریکړه وکړه چې زه باید خپله مینه د حامد په دوستۍ قربان کړم او نور د هوسۍ د هیرولو هڅه وکړم. خو دا کار دومره هم اسانه نه و. سهار شو. حامد چې نن ورځې د نورو ورځو په پرتله جلا وه چې له سخت انتظار وروسته نن د هوسۍ سره ګوري. پوهنتون ته د تګ لپاره د ځان په تیارولو شروع وکړه. خو زه بیا د نورو ورځو برخلاف نن مې په ځان هیڅ مصرف هم ونه کړ. په ساده لباس او په ساده سټایل ګډ وډ ویښتو کې د حامد سره یو ځای د پوهنتون په لور روان شوم. قسمت ته ګوره چې هوسۍ هم د پوهنتون د دروازې په خوله کې له موږ سره یو ځای شوه. روغبړ مو سره وکړ. له دروازې دننه شولو. هوسۍ زما په لور یې وکتل او مسکی شوه. د ودرېدو غوښتنه یې وکړه. ما هم خپل قدمونه ودرول او د کانتین مخې ته سره ودرېدو. سملوارې هوسۍ وپوښتل نن ورځ ولې داسې عجیب غریب سټایل کې پوهنتون ته راغلې؟ دریشي دې خیره نه وه نو ما ته به دې د پرېمینځلو لپاره راکړې وه. ما ورته ویل نه داسې کومه خبره نشته. غوښتل مې خبرې زر زر خلاصې کړم چې حامد هم نږدې منتظر ولاړ و. هسې نه زړه کې کومه خبره رانه شي. خو هوسۍ د پوښتنې ځواب کې پوښتنه لټوله او لا یې پوښتنې جاري وې. زموږ د خبرو اترو منځ کې سوریا هم راغله. روغبړ مو سره وکړ. خبرې مو سره قطع کړې او د ټولګي په لور مو حرکت وکړ. ټولګي ته دننه شو. ګورم چې ټول ټولګیوال مو د هوسۍ د احترام لپاره له خپلو ځایونو جګ شول او په ټولګي کې هغه د 2 ورځو خاموشي او ځل بیا په خوښیو او خنداو بدله شوه. نور نو زما هم طاقت ونه شو. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. زر مې ځان د لاس او مخ مینځلو ځای ته ورساوه. اوښکې مې پاکې کړې. څو لپې اوبه مې مخ ته وشیندلې. ژوره ساه مې واخیسته. اوږد حوصله مې وویسته او دوباره ټولګي ته داخل شوم. ګورم چې استاد هم راغلی دی. اجازه مې ترې واخیسته او په خپله چوکۍ کې کېناستم. استاد درس ختم کړ. زما په لور یې وکتل. راته ویې ویل نماینده حاضري واخله. ما هم په نومونو پیل وکړ. څو نومونه مې چې واخیستل څومره چې به هم د هوسۍ نامه ته نږدې کېدم په سترګو مې توروالی راته. زر مې له حامد څخه غوښتنه وکړه چې پاتې نومونه نور ته واخله. هغه هم په جګ آواز د نومونو په اخیستلو پیل وکړ. د هوسۍ د نامه اخیستلو سره لږ مسکی شو او ډیر په مینه د هوسۍ نوم واخیسته. حاضري خلاصه شوه. حامد زما په لور مخ راواړاوه. د هوسۍ د 2 ورځو د حاضري خانې مې تشې پرېښې وې. د هغې په اړه یې راځنې وپوښتل. ما هم ورته د حاضر نیولو لپاره د سر په خوځولو هو وویل. ولې هوسۍ زموږ په خبرو پوهه نه شوه. هوسۍ مې څنګ ته راغله او د حاضري لیدلو غوښتنه یې وکړه. ما هم حاضري ور وړاندې کړه. ګوري چې حاضره ده. د مننې کلمې له خولې ووتې. ما هم د سر په خوځولو ځواب ورکړ. د رخصتېدو وخت نږدې شو. خدای پاماني مو سره وکړه او سره جلا شو. سوریا ورته د تیرو 2 ورځو د جریان پوره کیسه کړې وه چې نماینده درته ډېر اندېښمن و. شمارې د هم کار نه کاوه. وخت د مازدیګر اخرینۍ شېبې وې. لمر هم نور د غرونو له سرونو په ډوبېدو و او د هوسۍ یادونه مې لکه د چاړه په زړه راخښ شوي وو. حامد چې ډېر یې هوښیار او بانزاکته انسان و د سوریا له خولې زما خبرې اخیستې وې. د شپې مهال مې څنګ ته راغی. د هوسۍ په اړه یې ټوکې ټکالې شروع کړې. زما د خوشحالولو لپاره یې کوشش کاوه. هر رنګه هڅه یې وکړه خو ما به زر خبره بدله کړه. هغه چې هوښیارۍ کې له ما څو چنده زیات و ځان یې کم نه راوسته او خپله مینه یې زما د دوستۍ لپاره قربان کړه او ما ته د هوسۍ د مینې مبارکي راکړه. مبارک شه هوسۍ نوره ستا ده. شپه هم سبا شوه. سهار مهال ټولګي ته لاړو. نن ورځ ډېر خوښ وم. زما لپاره ډېره ځانګړې وه. حامد همغه ګوتمۍ چې د هوسۍ لپاره له ځان سره ساتلې وه ما ته یې راکړه. ټولګي ته دننه شوم. ګورم چې په میز یو غټ کیک په ګلانو کې پوښلی دی. ډېر تعجب شوم. لومړی ساعت تیر شو. 2هم ساعت د عملي کار و. ټول ټولګیوال مو د عملي کار لپاره له ټولګي په وتو شول. هوسۍ زما په لوري د سترګو اشاره وکړه. په اشاره کې پوه شوم چې هوسۍ وویل ته د باندې مه ځه. ټولګیوال مو ټول د باندې لاړل. هوسۍ هم زر پاڅېده او دروازه یې بنده کړه. په اتاق کې پرته له ما او هوسۍ نور څوک پاتې نه شول. ډېر ورخطا شوم. بدن مې په لړزېدو شو. خوله را باندې راماته شوه.
لکه د یو معصومې مرغۍ په څیر د ښکاري په دام کې چې راګیره شوې وي او ځان یې په وزرونو کې پټ کړی وي. په چوکۍ ناستو هوسۍ هم زما په لور په قدمونو اخیستلو پیل وکړ. رانږدې شوه، په څنګ چوکۍ کې مې مخامخ کېناسته او په خبرو یې پیل وکړ. د حاضرۍ په اړه بیا مننه وکړه او بیا یې وویل: دوه ورځې چې نه وم پلار مې زما کوزده زما د کاکا زوی سره وکړه. له خبرو داسې معلومېده چې په کوزده راضي نه وه. زما رنګ هم تک زیړ واوښته، سر را باندې وګرځېده، په سترګو مې تیاره شوه، د زړه درزا مې ډېره شوه، په تندي مې مړه خوله راماته شوه، دنیا را باندې تنګه شوه، رڼا ورځ را باندې توره شپه شوه. دومره پوه شوم چې وی ویل: دا په میز چې کوم کیک په ګلانو کې پوښلی دی، دا مې د ټولګیوالو لپاره په شیرینۍ کې راوړی دی. ما دا جرأت ونه شو کړی چې ټولګیوالو ته ووایم، دا به په ټولګیوالو تقسیم کړي. له سترګو مې اوښکې پاکې کړې او د سر په خوځولو مې هو ورته وویل. نور ټولګیوال مو هم راغلل. زه په بیړه له ټولګي را بهر او د لیلیې په لور مې په تلوار قدمونه کېښودل. په ډېرې سختۍ مې اتاق ته ځان ورساوه. قلم او ورقه مې راواخیستل او د هوسۍ په عنوان مې لیک ولیکه: ګرانې هوسۍ، زه او زما نږدې ملګری حامد دواړه په تا مین وو. ما خپله مینه یعنې تله ملګرتیا قربان کړې، ته مې حامد ته ډالۍ کړې. ولې کله چې حامد زما له مینې خبر شو چې له تا سره زه هم مینه لرم، حامد هم ملګرتیا بهتره وګڼله او ته یې زما په نامه کړې. حامد ډېر یو شریفه انسان دی. تر ټولو زیاته قرباني حامد ورکړه. زه هم په دې ښه پوهېږم چې ته دې د کاکا زوی سره په کوژده خوښه نه یې. که امکان لري کوژده دې ماته کړه او د حامد سره واده وکړه. زما او ستا نن آخري دیدن و. زه نور د تل لپاره له تا سره خدای پاماني کوم. د خدای پامان. لیک مې د حامد په میز کېښود تر څو چې حامد راته زه له اتاقه بهر شوم. د عمومي سړک مسیر مې ونیوه. څو قدمه شاته ګورم چې حامد هم زما په لور په منډه خپل قدمونه اوچتوي. زه هم لکه د لیوني په څیر په عمومي سړک ورسم شوم. هیڅ په ځان نه پوهېدم. حامد هم د عمومي سړک تر غاړې ځان راورساوه. ګورم چې یو تیز رفتاره موټر زما تر څنګ په رسېدو دی، خو زما په سترګو توره شپه شوه او د سړک په منځ کې لکه د یو تش کالبوت په څیر ودرېدم. حامد هم زما د ژغورلو لپاره د سړک له غاړې راټوپ کړل. یو ناڅاپه درز مې تر غوږو شو. موټر وهلو د 120 مترو په اندازه د سړک د غاړې په کیندل شوي ویاله کې غبرګ راپرېوتو. نور په ځان پوه نه شوم. څو شېبې وروسته مې سترګې خلاصې شوې او د روغتون د بیړنۍ خونې په لیکدړه ولګېدې. خو پرته د لیدلو د حس څخه نور هیڅ کوم حس راپاتې نه و. تر څنګ مې ګورم چې یو جسد پروت دی او زنه په ململي بنداژ تړل شوې ده. ښه متوجه شوم، ګورم چې د حامد مړ جسد دی او ترمنځ مو هوسۍ زما د لاس لیکلی لیک ته په سلګو سلګو ژاړي. یو لاس یې د حامد په لاس کې ایښی او بل لاس یې زما په سرو وینو لړلي لاس کې ایښی دی او بې اسرې په چیغو چیغو ژړل. له معایناتو جوته شوې وه چې زما د سر او زړه رګونه شکېدلي دي او داخلي خونریزي مې ورکړې ده چې په عملیات کولو سره زما د ژوندي پاتې کېدلو چانس یوازې او یوازې 5% و. ډاکټرانو په بیړه عملیات خونه د عملیاتو لپاره چمتو کړه. له عملیات وړاندې اړینه وه چې د عملیاتو د موافقې په ورقه زما د پایواز ګوته ولګول شي. هوسۍ چې د ژوند وروستی هیله ورپاتې وه، زړه نازړې له سترګو څخه بېکرکې اوښکو تویولو سره ګوته ولګوله او د عملیات خونې په لور مې د تذکرې تر څنګ په چیغو چیغو روانه وه. نو د هوسۍ لپاره د داخلېدو اجازه نه وه. د دروازې تر شا ناهیلې پاتې شوه او د سترګو په اشاره مې ورسره خدای پاماني وکړه او زه یې عملیات خانې ته دننه کړم. لا د عملیات میز ته نه وم خېژولی چې سترګې مې د تل لپاره پټې شوې او د دروازې تر شا زما او د هوسۍ آخرني دیدن او خدای پاماني همغه شوه او د تل لپاره سره جلا شوو.